نننې زمونږ سبق سورة المائده شپږم سپاره 67 نمبر آیات خوانوالی آیت نمبر 70 پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. اے پیغمبر علیہ السلام ورسوا آغا چرا لگل شوی دی تا تا د طرفا دربستانا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ او که انکتا دا کار نو ان رسوتا پیغام دا اللہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ او اللہ ببچ کئی تعالی رد خلقنا ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین یقینا اللہ توفیق نور کئی قوم کافرانو تا. قل یا اہل الكتاب لستم على شیء وایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل کتابو نیتاسو پہس دن باندے حتی تقیم التوراة والانجیل تردی چی جاری کئی تاسو احکام د تورات او د انجیل وما انزل الیکم من ربکم او دا آغا چرالی گل شوی دی تاسو تا د طرف دربستاسونا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا او خامخا زیاد پکی ډیرو لرا د دینا آغا کتاب چرالی گل شوی دی تا تا د طرف دربستان سرکشی او کفر فلا تأس على القوم الكافرین نمغم جنیگا پا قوم کافرانو باندی ان الذین آمنوا یقینا آغا کسان چی ایمان راوڑ دے والذین هادوا والصابئون والنصارى او آغا کسان چی یهودیان او مجوس او ناصارا دی من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا دا آغا چانا چی ایمان راوڑے دے پا اللہ باندی او پورز دا آخرت باندی او عمل اکنیک فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نو نبوی یرا پدی باندی او نبدی غم جنشی. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا خامخا تحقیق سرا اغسط و منگا پخواداد بنی اسرائیلنا اورا لیگلیو منگا دیتا پیغمبران كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ہر کل چراغ دیتا پیغمبر پا آغا
چې نخوخو نفسونو د دی فریقا کذبوا وفریقا یقتلون نو یوې ډلې د پیغمبرانو ته نسبت د دروغ کو دی او بل ډله د پیغمبرانو وجل دی